نازیه اقبال د راشد خان باره کې هغه پټ حقیقتونو نه پرده پورته کړه چې تر اوسه ترې هیڅوک هم نو خبر. نازیه اقبال هغه ټولې خبرې پښتنو ته وړاندې کړې او د پښتنو مخې ته یې راوړې دي. دغه خبرې مکمل تاسو سره شریکوم چې نازیه اقبال څه ویلي دي، نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. نازیه اقبال یو مشهوره سندرغاړې ده او راشد خان چې دا یو مشهور کرکټر دی چې هغه څو ورځې وړاندې یو جینۍ سره واده وکړو. د دغه جینۍ سره د واده کولو نه پس ډیر مینوال چې دي د هغه نه خفه په دي و چې یعنې ولې د خو لومړی واده کړی او اوس یې هغه ښځه په افغانستان کې په ځای پرېښې ده او په هالند کې بلې جینۍ سره واده کړی دی. نو قدرمنو دوستانو په دې باره کې د ده نږدې ملګرو یا داسې څه د کورنۍ کسانو څه نه دي ویلي، خو البته د کورنۍ کسانو دا ویلي دي چې زیات خلک لګیا دي او په سوشل میډیا باندې کنځل بدې ردې وایي. نو دا یو حقیقت هم دی، کنځل بدې ردې ویل دا د سپو خلکار دی. هغه خپله واده وکړو، دا د هغه خپل ژوند زندګي ده. بل اړخ ته کوم چې سندرغاړي دي یا کوم د ده ملګري دي، نو هغوی داسې څه خبرې تر اوسه پورې په سوشل میډیا نه دي راوړي، خو ډېر خلک وایي چې ګینې راشد خان ته یې خبرې کړي دي یا راشد خان پسې خبرې کړي دي. نو داسې هېڅ خبره نشته او تر اوسه پورې د ملګرو سره د عمل مخې ته نه دی راغلی.